سرجي ته پر 6 روپۍ راځه غواړې یا تا ته سرکار پر دغه ګسه تنخوا درکوي چې ته وخلته دسخطونه ورکوه سړی دا زما د بچي دسخط یې راویه که حاجي صاحب ستا مغزه کار نه کوي نن سبا دسخط دونې ګران دی سړی یو دسخط کوي کلمې پرې راوځي د کلمو خوږ دی ته خو لیونی دا پوره 10,000 روپۍ غواړي ته خو نه دی چې بس لږ کلام دی دی ګرده ورځ دغه رنګه دسخطونه سرجي دا وګوره دغه مور د یو افسر وي دسخط یې راوکړه دوی ښه سړی وي نه یې کلمې راوتلي دي نه یې بډوکي راوتلي دي سر ته په چش باندې روپۍ راځه غواړې زه هغه افسر نه یم چې به دسخط پورې بډوکي کلمې نه راوځي زما هغه راوځي صحیح دي 10,000 روپۍ راوړه بس بله یوه خبره په دا کې نشته که دسخط کوې که نیمځه خپل کاغذان درکوه کش سر ته دی مه کوه دسخط راوکړه که خدای زما د زوی کار وکړي سر بیا به تاله ډوډۍ وکړم ښه ډوډۍ به درله وکړم د لاندې کټو به درله وکړم مړه هو حاجي صاحب په مړیان دا کارونه نه کوي دلته خلک روپۍ غواړي له موږ یې هم غواړي بیا 10,000 روپۍ دا دسخط نه کوي صفا خبره ده نو خو حرامخور یې چې پر یو دسخط 10,000 روپۍ غواړې نو یو تا ته سرکار تنخوا درکوي او تا ته یې 10,000 روپۍ په کوم چې تا پیروا دي وروره تا ته خپله نه دررسېږي اوس بیا موږ ته چې ارام دي څنګه نه رارسېږي وروره زه حلال یو مرداري نه په لګډوم که مې مرداري خوړلی نن سهار هم دغوم په لاس راغلی تر 2 کاله مه کېدلې نه لا نه خورمه چیرې دي زما ترې راوشه ته که رښتیا دی چینې سپین دیوالی چینې خورې راځئ چې در ویې ښیم د خیروګۍ کاغوا سهار مردارسۍ کوله په هغه شله کې پرته وله زه راتلم سپیان یې نه وو ورغلي درځه چې تر سپیان د ور له مخه کړمه راپشا یې که 2 کاله ته کېږي وځه سپین ږیرې سړی هی سوره څه ده اوس ما له سپیان سره دی مرداره غوا په راخورې وروره ته ګسه خوا مه بدوه دا مردار شیان چې دي دا خوري سپیان ته مردار خوري سپیان هم مردار خوري انسانان مردار شیان نه خوري هی 10,000 روپۍ استلم اخی بیا و تا ته حلالې دي انسانان مردار شیان نه خوري هی 10,000 روپۍ استلم اخی بیا و تا ته حلالې دي